د لوی څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د نګین الغیاث تلویزیون درنو لیدونکو په ځانګړي ډول د ځوان فکر خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوشحاله یم چې بیا هم زه رضا کاکړ ستاسو درنو عزیزانو په چوپړ کې حاضر یم. د نن ورځې په خپرونه کې راسره دروند میلمه جناب استاد سیف الدین سروري میلمه دی. دی خپله د هندوستان په هیواد کې په لوړو زده کړو کې د ماستري په مقطع کې زده کړې کوي. نو د ده سره به په هرات ولایت کې د بورسیو په شرایطو او دا چې د کوم هیوادونو بورسیې دلته ډېرې راځي او کوم شرایط لري په دې اړه به بحث کوو. هیله ده چې د خپرونې تر پایه پورې زموږ سره مل اوسئ او موږ یوازې پرې نه ږدئ. نو په همدې هیله د میلمه خواته به ولاړ شو. ښاغلی سروري صاحب ډېر ښه راغلی. سروري صاحب د لومړۍ پوښتنې په حیث غواړم دا درنه وپوښتم چې کوم بورسیې چې افغانستان ته مخصوصا هرات ته راځي په ځانګړي ډول سره چې هرات ته راځي کوم شرایط لري؟ سلامونه کاکړ صاحب، تاسو ته او ټولو لیدونکو ته مننه چې ماته بلنه راکړه. لومړي سر کې به موږ راسو د بورسیو پر دې به بحث وکړو چې خپله بورسیه هغه تحصیلي مرسته یا هم هغه هزینه ده چې کیدای شي د پوهنتونونو یا دولتونو خیریه اشخاصو او یا د علمي محصولو خوا او د خلکو ته کمک کیږي او امکان لري چې دغه بورسیې شکل د وړیا وسي یا هم نیمه وړیا وسي. نو کوم کسان چې واقعا په شرایط باندې واجد شرایط وسي هغو کسانو ته ورکول کیږي او د دې په مقابل کې څوک چې په بورسیې سره موافق کیږي کسان څخه هزینه نه اخیستل کیږي اما برعکس هغو ته هزینه ورکول کیږي. خو دلته بورسیې کولای سو موږ په څو ډوله باندې تقسیم کړو. لومړی دا چې هغه بورسیې دي چې هغه توقع نه د شاګرد نه لري او کوم فعالیت هم نه انجام کیږي. دا بورسیې کیدای سي په څو قسم وسي. لومړی دا چې هغه ته فول فاند وایي، یعنی په دې معنی چې هغه ټول د یو محصل د ژوند کوم مصارف اړتیا چې دي دغه پوهنتون یا هم دغه هیواد د خوا ورکول کیږي او دغه بورسیې یو دغه اساسي بورسیونه دي چې متقاضیان ډیر لري او په دې کې رقابت هم آزاد دی. یو د بهترینو څخه هم دغه فول فاند چې ورته وایي هم دغه دی. په دوم ډول کې هغه په نام د پورې تلفاند دی. پورې تلفاند هغه نوع بورسیې ته ویل کېږي چې په هغه کې یا تخفیف ولري یا د اقل 50 پکښې وسي. نورې بورسیې هم شته چې په هغه کې فولشیپ دی یا فول برایټ دی یا هم کیدای سي چې هغوی څه ناڅه توقع د شاګرد نه ولري. خو هغه بورسیې هغه د شکل دي چې شاګرد که چیرې ځي په همهغه محصل په هغه پوهنتون کې زده کړې کوي یو څه هزینه به ځینې اخلي او یا دی مجبوره کیږي چې هغو ته په درې شکل نور دي چې شاګرد کیدای سي په هغه کې شکل د دسیار د استاذ کار وکړي یا ایتي چې ورته وایي، یعنی دی وایي هغه پوهنتونو هغه اصول هم دغه دي. وایي که چیرې تاسو غواړئ چې هم خپل درس ووایستئ او هم که منابع مالی مشخصه وسي نو تاسو د استاد سره همکاري وکړئ. د استاد سره همکاري په دې معنی ده کله چې د شاګردانو نمرات وسي، شاګردانو شوقي وسي یا هم نور داسې مسایل وسي، دی د استاد سره دسیار دی. بل په حیث د دسیار د تحقیق دی یا ای چې ورته وایي همهغه ټول چې استاد یې کوي دی هم ورسره کوي، مرسته ورسره کوي او بل هم په شکل د کارآموز وسي چې په هغه محیط کې کومک ورسره کوي. ښاغلی سروري صاحب، یوه خبره چې به شاید لیدونکو ته هم ورياده سوي یا هغه دا ده چې د خپله بورسیې اکثره خلک مخصوصا د زموږ خصوصي ځوانان چې په هرات کې دي داسې یوه عقیده لري چې دا بورسیې اکثرا په واسطې او روپو پر ارتباط لري. یعنې څوک که روپۍ ونه لري او واسطه ونه لري هغه ته به دا مؤثره نه سي. یو لیاقت خبره هېڅ مطرح نه ده. په همدې خاطر ځینې وخت بورسیې راسي اعلان ته وسپارل سي، اعلان سي، خو څوک دې ته زړه نه ښه کوي او نه ورځي اصلا نه امتحان کې اشتراک کوي او نه د بورسیو څخه یو کوم خاصه خبر نسی. کاکړ صاحب دا تر څه حده پورې ستاسو له نظره واقعیت لري؟ متاسفانه داسې یو ذهنیتونه د خلکو سره شته. په بعضې مواردو کې زه ورسره موافق یم. کله چې بورسیه راځي فقط نوم یې د دې شته چې اعلانېږي، نور نو په شا کې پر دې شاته هر کار چې کېږي متاسفانه.
اما ځوانان د خپل هیله د لاسه نه ورکوي. ټوله شی اوس په لیاقت سره اړ دی. که څوک لیاقت ولري په هیڅ عنوان سره دا فکر دی نه کوي ان شاء الله تعالی هغه نتیجه ورکوي. مهمه دا ده چې دوی لیاقت ولري او ژبه یې زده وسي. نور شرایط چې بیا وروسته درته وایم دا خبرې سته دي. مهمه دا ده چې انسان لیاقت ولري او هغه کوم ادمیژنونه چې راځي د نورو پوهنتونو څخه د بهرني هیوادونو څخه هغوی زیاتره په دې مسایلو نه پوهېږي لکه موږ تاسې افغانیان چې وایي په دې کې واسطه چلیږي او نور شیان. زه خپله تجربه چې لرم په دې کې هیڅ مقام دولتي لاسوهنه نشي کولی. فقط کوم کارونه یو امتحان چې دوی په دې هغه خپل مسؤل کسان چې په کنسولګري کې وجود لري کنسول هغه اخلي امتحان هم هغوی ځینې اخلي نمرې هم هغوی سي ورکوي. یعنې نور کسان په دې کې دخیل نشته. پروسه شفافه ده. اما دلته بعضې شته چې که چیرې بیا موضوع د سهمیه بندي راسي اما هلته زه سره موافق یم. سهمیه بندي شکل دا دی چې الته بورسیه په شکل د سهمیه چې راځي مثال رئیس ده وزیر دی وکیل دی متاسفانه هر څوک چې دی الته لیاقت مطرح نه دی فقط سهمیه ده. که یو چا الته یو معیار شته په نام د انګلیسي چې زده وي خو مونږ ته بعضې کسان هغه بیخي مراعت کوي نه. په شکل د که چیرې سهمیه وسي در سره موافق یم چې په دې کې لاسوهنه کیږي. اما که شکل د نورې بورسیې که رقابت آزاد وسي او که څوک یې واقعا لیاقت ولري نتیجه ورکوي. دغه د سهمیې په بحث باندې که یو څه رڼا واچوي دا به ډېر ښه وي. یعنې څنګه سهمیه دا په دې معنا ده چې هغه کوم بهرني ملکونه چې دي فکر کوم شاید چې دلته سیاسي برخورد وکړي د کشور سره دا هغه کوم رئیسان چې دي په کشور کې یا وزیرانو وکیلانو نور مدیران چې دي د هغوی دپاره یعنې په کال کې سالانه بورسیه راځي په نام د سهمیې. یعنې دا کسان ځکه په دولت کې خدمت کوي نو په همدې اساس دوی دې ته اړ دي چې یو نفر دوه نفره سهمیه لري باید معرفي کړي کنسولګرۍ ته. دا هم بیا د ځانه شرایط لري. په دې کې تقریبا امکان لري شاید مثلا 1500 نفر اشتراک کوي اما هغوی په کار دي 100 نفره. برته هغه کلمې سهمیه چې راځي بیا هم رقابت راځي. داسې نه دی چې سهمیه ورکوي مونږ ته هېڅ بیا پوښتنه نه ځینې کېږي. سهمیه ده عادي سړی اشتراک نشي کولی. فقط هغه څوک چې چا چې معرفي کوي هغه ته معرف مهمه دی چې د معرف څوک دی. خو بعضې بیا داسې دي متاسفانه چې دوی معرف ته ګوري. کله چې معرفي کننده موقف یې غټ وسو نو هغه بدون چونو چراست دی او نور پاتې دي. دا سهمیه هغه سړي ته راځي او هغه اړ دی دې ته چې خپل څو نفر معرفي کړي. دا هم امتحان لري هم انټرویو لري بیا نور هم داسې مراحل دي چې طی کېږي. ولې هدف دا دی چې جدي نه دی لکه دا نور بورسیې چې راځي شکل رقابت آزاد تر سهمیې لاندې راځي او فقط هغه کسان اشتراک کولی شي ولو که لیاقت ونه لري بیا هم اشتراک کوي. متاسفانه ښه نو دا تر یو ډېر حده پورې غیر قانوني بڼه لري دا سهمیه که څنګه غیر قانوني خو بله نسو ورته ویلی. مونږ ته هغوی کشور موږ باید زیاتره فوکس هلته وکړو چې هغوی باید دا کار ونه کړي. کوم چې کشور بهرنی دی هغوی شاید په دې بهانه سره رئیسان وزیران وکیلان دې ته راضي کړي چې موږ تا ته بورسیې درکوو. اما دا په یو نحو باندې فکر کوم غریب ته یا یو بل بیچاره ته غټه ضربه ورکول دي. بیا که داسې مثلا نه خو امید کې ټوله دې آزاد رقابت وکړي. هر سړی چې کامیاب وسو په اساس لیاقت یې ځي. زه دې ته ډېر خوشبینه نه یم. متاسفانه نور بهرني کشورونه خپل د سیاست دوام دپاره همدا کار کوي. متاسفانه د انګریزي ژبې لپاره مو اشاره وکړه چې په انګریزي ژبې تسلط مهمه دی. مخکې یو لږ اشاره مو ورته وکړه. نو دا په عمومي ډول سره په ټولو هیوادونو کې انګریزي ژبه مهمه ده که یا په نورو هیوادونو کې بیا بله ژبه معیار ده؟ داسې چل دی چې فرق وي ځکه انګلیسي ټولو لیدونکو ته معلومه ده چې یو بینالمللي ژبه ده په نړۍ کې او اکثریت هیوادونه دنیا هغه تدریس د پوهنتون په انګلیسي ژبه دی. اما دلته فرق وي. بعضې کشورونه لکه عربي کشورونه او خپله روسیه ترکیه چین همدا هیوادونو ته معیار ژبه نه ده. هغوی دپاره فقط هغه لازمه سندونه چې دي که د ماستري دپاره څوک ځي ترانسکریپ و دیپلوم و فیصدي و
هغه نور مقالې یا تحقیق یا ریسرچ بخش کې علمي کې اوسي هماغه موارد پکار دي ولې ژبه کې ټینګار نه کوي ځکه دې لپاره چې کله چې محصل د هغوی کشور ته ځي او د په دې باندې بریالی کېږي چې بورسیه لاسته راوړي هغه دې ته مجبوره نه دی چې انګلیسي زده اوسي یا هلته په انګلیسي ځکه هغوی کله چې ترکیې ته ځي روسیې ته ځي هغوی مجبور دي چې 10 میاشتې 8 میاشتې د هغوی ژبه په زده کړي او بعد هغه څخه بیا وارد د پوهنتون کېږي اما راځو بل اړخ ته چې انګلیسي اکثریت هیوادونه تدریس یې په انګلیسي دی اوس پاکستان او هندوستان باوجود کې چې اردو ژبه ده هندي ژبه ده اما تدریس یې په انګلیسي دی دلته چې کوم کسان زی هغوی باید انګلیسي زده وسي دغه نقطه قابل د فوکس ده او باید د خوشبینه وسو دا کسان تلاس چې لیاقت ولري انګلیسي زده وسي پس معیار د یو کڅوغ غواړي چې بورسي کې کامیاب سي او خپل چانس وازمایي نو ښه خبره ده چې انګلیسي مخکې باید زده وسي او انګلیسي چې زده وسي په هغه بورسي کې د بریا ډیره ده خو متاسفانه دلته څو شان دي چې په دغه بورسي کې ضرورت لسته دي یو انګلیسي ژبه ده یو په اساس د چې دغه شخص یا محصل تر څو اندازې پورې د مقالې بین المللي چاپ کړي وسي او د کوم پانتون انتخابي متاسفانه ډیر ضروري دي اما ډیر موږ تاسو افغانان اوس یو پانتون د انتخابي چې هغه کې د رښتیا نه وسی په همدې اساس باندې برته ریفر کیږي یا رد کیږي دا ولی ځکه هغه پانتون چې د انتخاب کړی دی په کې د رښتیا نشته نو لازمه ده چې دوی لاړ سي لومړی دغه کوم اکاونټ چې دی یا فیسبوک پاڼه چې دغه پانتون د هغوی ته ورسي یا ایمیل ورته وکړي چې دغه رشته زه غواړم ووایم ایا تاسو دا رشته لرئ که نه لرئ که چیرې هغه رشته درلوده زه اطمینان ورکوم چې دوی هغه پانتون ته ولیږي اما اکثریت کسان چې پانتون انتخاب کړي دي یا په هر نحو نه دي راغلي یا رد سوي دي یو علت هم کېدای شي دغه سي بل علت د مقالې د شمیات کې بین المللي مقالې باید په چاپ یا په نشر ورسي متاسفانه ډیر کمرنګ دی اوس ای دې نقطې ته موږ ډیر توجه نه کوو اما ډیر کشورونه دي چې هغوی په دغه یو ډیر قوي سی وي ولري او یا بین المللي مقاله ولري دلته هغوی په امتحان باندې بعضې هیوادونه شته چې هغوی امتحان ته ډیر ارزښت نه ورکوي فقط هغه سی وي ګوري چې قوي وسي موارد پکښې کې وسي یا یو مقاله چاپ سوې وسي نو علت هم دا دی چې زموږ ټول افغانان محصلین چې دی خارج ته ځي همدغه نقطې سره دوی مواجه کیږي دا یو نقطه د عفت چې باید دیو ته جدي پاملرنه وکړي ځکه چې دی پانتون خلاصوي او کله چې فارغ سي بیا د فکر کوي چې ولا زه به ژبه زده کړم بیا د فکر کوي چې پانتون خلاص زه به یو مقاله نوشته کړم نه بهترین فرصت تحصیل په وخت کې دی کله چې ته محصل یې کله چې ته لیسانس دوري کې په همدغه وخت کې ته زده کړه په همدغه وخت کې ژبه زده کړه په همدغه وخت کې ته مقالې ولاړ سه سیمینارو ته ولاړ سه کورسونو ته ولاړ سه اوس ماشاءالله ډېر پروګرامونه شته چې مقاله نویسي بخش کې شته هغوی ته ورځ کله چې دی خارج ته ځي اصلا د انګلیسي د مقالې سره دی اشنایتیا نه لري ریفرنس دی کې اصلا صفر دی په تحقیق صفر دی نو مقاله یا په شکل اکادمیک او په شکل تحصیلي خو بیخي پرېږده سروري صاحب بل خبره چې شاید د لیدونکو سره ډېره دا پوښتنه وسي تر ډېره حده پورې دغه بورسي چې د بهرني هیوادونو څخه راځي بیشتره په کومو رشتو کې دی یعنې هغه رشته او هغه دغه لاره یې معلومه ده حقوق دي اقتصاد دي انجینري ده طب د بیشتره د کومو بخشو څخه ده کومو بورسي چې ادمیژنو د خارج څخه راځي د بهرني ملکو څخه هغه متفاوته دي په یو بخش کې یعنې په هر بخش کې شته هر بخش کې شته خصوصا په سیاست بخش کې اقتصاد کې او نور موارد کې خو یو شی چې هغه کم دی فکر کوم طب بخش کې لږ قبولیان راځي چې هغوی مصارف ډیر دي پس داسې مشخص نه دي اکثریت رشتو کې راځي لوړ بخش سیاست بخش دی په دغه بخشو کې ډیر دي ډیپلوماسي او په دغه بخشو کې ډیر دي اوس هر کشور د ځانه بیا هغه کومې رشتې چې اوسي راسته وي هغه ستونزه نشته دی خو ټول بخشونه شته داسې نه چې مقطع په کوم مقطع کې ده یعنی په ماستري کې دکتورا کې لیسانس کې ښه که چیرې پر افغانستان باندې بحث وکړو بیا مشخص پر هرات باندې دوی اصلي مقطع کې چې راځي ماستري راځي او لیسانس هم راځي خو که چیرې هرات ته راسو په هرات کې زیاتره لیسانس دی ماستري دی او دا چې دی د پاکستان څخه د هندوستان څخه او ایران څخه زیاتره هرات راځي
اما شکل د کچیر دکتورا مقطع وسی متاسفانه په هرات کې دغه لږ لیدل کېږي په دې خاطر چې هغه کې یو خو مقطع پورته ده او بل هر هیواد په شکل د ماستری او په شکل د لیسانس دونې بورسي نه ورکوي لکه دکتورا چې دی دکتورا لږ ورکوي نو په همدې اساس په کابل کې هغه ورکېږي یا یو وکیل ځان ته خرڅوي متاسفانه یا یو وزیر دی یا هم نور د کسان چې لوړپوړي دي نو هغه په هغه مرکز کې ورکېږي نو هغه بورسي چې سطح یې ښکته وسي یا د کشورو هغه کوم چې معیار د پوهنتونو یې ټیټ وسي متاسفانه هغه یې راته راستوي یعنې په ټولو بخشو کې شته ما په هرات کې دغه دوه بخشه لکه ماستري او لیسانس ته خو دکتورا ډېر کم یعنې ستا کم ده بل دا چې دغه که څه هم په امکاناتو باندې بحث وکړي لږ څه چې ځینې نیمه بورسیې دي چې لږ مصارف ورڅخه اخلي او لږ نه ورڅخه اخلي خو ځینې هم داسې بورسیې ته اشاره وکړه چې هغه ټول مصارف یې په هماغه هېواد دی او 8 روپۍ هم ورکوي خو بیا هم په امکاناتو که وغږېږو تر څه حده پورې دا امکانات لري هلته محصلینو ته کوم امکانات میسره دي او کوم نه دي د کوم ستونزو سره محصلین مخامخ کېږي اوس نو هلته شرایط فرق کوي او بعضې کشورونه فرق کوي معمولا اروپایي کشورونه چې دي هغوی د یو محصل دپاره کومه هزینه چې ورکوي که سلانه اوسي که ماهانه اوسي په ډېره غټه کچه باندې حتی په زرهاو ډالرو باندې هغوی ته هزینه ورکوي خو بعضې کشورونه امکان لري چې لږ ورکړي فیصدي باندې 50% 10% یا 80% مصارف ورکوي هغه کې د محصل د روزانه مصارف دي یا د ژوند ټول مصارف پشکې راځي که هغه کې بیمه اوسي خوراک اوسي خپل د پوهنتون فیس پر هغو باندې راځي نو اروپایي کشورونه چې هغوی هزینه ډېره ورکوي متاسفانه و افغانستان ته بورسیې ډېرې کمې راځي او که راځي هماغه په مرکز کې ورکېږي پاتې سو همسایه کشورونه خصوصا ایران چې محصلینو ته کوم اضافي پیسې ماهانه د جیب خرچي نه ورکوي هغوی فقط هغه کوم پوهنتون ته چې دوی ورځي مصارف فیس یې پر هغو دی حتی تر دې اندازې پورې چې که چیرې محصل په لیلیې کې پاتې سي او هغوی غذا فرمایش ورکړي هغوی هم په مکمله توګه باندې وړیا نه دي حداقل چې هیڅ نه 10% مصارف ځینې اخلي د محصل څخه خصوصا ایران کشور نور کشورو کې ښه دی وضعیت د بورسیو په اړه تاسو ته هم شاید معلومه وي ځینې وخت بورسیه راسي او ځوانان ورته کامیابه سي یعنې بریالیتوب لاسته راوړي او خو بیا هم ځنډ پشکې پېښ سي یعنې بورسیې که څه هم خلک کامیابه سوي دي ځوانان کامیابه سوي دي خو د ډېر مودې پورې لکه تر یو کاله پورې 6 میاشتو لپاره ځنډېږي دا ځنډ لامل څه دی ولې ځنډېږي ولې دا په وخت سره نه رسي خپل زده کړو ته دا خو اوس یو معمول خبره ده بورسیې کې چې ځنډ شته دی هېڅ هېواد هم داسې نه دي کړي چې کله چې بورسیې اعلان سي ازموینه د هغو څخه اخلي بیا د فورا هغه یوسي داسې چل متاسفانه دی سوی او دا محصلین هم په انتظار کې پاتې دي او تر څه اندازې پورې ځکه چې هیڅ نه یا د اقل 8 میاشتې باید انتظار وباسي چې دا خپل د وخت ضایع کول دي ځکه دوی اکثریت په دې هان باندې دي چې موږ بورسیې ته ځو بلکې کومه وظیفه هم نشي کولی او کوم چیرې سفر هم نشي کولی متاسفانه دا باید دې ته جدي پاملرنه وشي چې دوی مشکل څه شی دی خو یو بحث دلته راځي چې دوی وایي موږ د دوی کارونه په همهغه کشور کې تمرایل کوو کوم اسنادونه چې دي دغه د محصل د مختلف د یو هیواد پوهنتونو ته لیږدول کیږي او بیا هغوی پر دې باندې فکر کوي ارزیابي کوي په حالت پروسس کې بیا راځي کله چې پروسس کې راغله بیا دوی ته اعلان راځي یا ایمیل راځي چې تاسو کامیابه سواستئ بل شی چې دې ته اشاره وکړم زما په اند سره یو چې دا ځنډ راځي دا دی چې موږ چې کله پوهنتون انتخابوو هغه پټو سترګو متاسفانه انتخابوو دا په دې معنی چې که زه غواړم چې پوهنتون انتخاب کړم زما رشته مثلا محیط زیست دی زه داسې پوهنتون انتخابوم خو تحقیق نه کوم داسې پوهنتون انتخابوم چې هغه کې محیط زیست نشته دی نو هغوی دې ته مجبور نه دي چې ما د قبولي راواستي انتظار پاتېږي بیا کله چې نورې پروسې دا هم داسې پروسې لري چې څو نفره کامیابه کېږي په اخري مرحلې ته چې رسي بیا هغه پوهنتون وایي چې زه خو دا محیط زیست نه لرم چې د انتخاب کړی دی یا ما ته ادمیژن قبولي راستولی نو په همدې اساس باندې موږ اول باید پر دې باندې فکر وکړو چې کوم پوهنتون چې انتخابوو آیا کوم رشته چې زه غواړم په هغه پوهنتون کې شته ده که نه شته دا یې رای حل دی
نور نو هغه د دوی خپل ستونزه د داخل په کشور کې او څوک چې بورسیې ته کامیابه سوي په دې کې دخالت نشي کولی. یعنی ستاسو هدف دا دی چې که دا ستونزه د ځنډ ستونزه چې ده د اصلي لامل یې خپل دغه محصلین دي یعنی اول باید دوی تحقیق وکړي چې هغه څه چې دوی انتخاب کړي په همهغه مربوطه پوهنتون کې شته او که نه. بله پوښتنه چې ډېره مطرح ده او د ډېرو لیدونکو سره به هم دا پوښتنه وي چې هغه دا ده چې د مساوات تر څه حده پورې مراعاتېږي. مثلا اوس ګوره په خپله د هرات په دولتي پوهنتون کې حتی د کانکور په مسلې کې هم دغه مسله مطرح ده د نر او ښځو په منځ کې یعنی هر چا ته هغه خپل حق او حدود معلوم دي په هر څه کې. مثلا که استماتولوژي بخش ونیسو په هغه کې د نر او ښځې هغه د جذب مسله ډېره مهمه ده. 50% مثلا د هرات پوهنتون ته ځوانان نران راجذبېږي او 80% نجونې جذبېږي. دا په بورسیو کې هم داسې یو څه شته که نشته یعنی د نجونو هلکانو په منځ کې تقسیم بندي شته که یا په عمومي ډول سره امتحان اخلي که نجلۍ کامیابه څوکاله؟ ما تر اوسه پورې داسې نه دي لیدلي چې دوی د رسمي داسې یو اطلاعیه ورکړي چې څو فیصده به نجونو څو فیصده هلکان وځي. خو بعضې موارد کې راځي بورسیې چې هغه مختص د ښځینه دپاره دي یعنی کوم کشور چې بورسیې اعلانوي هغوی وایي چې موږ 100 یا 200 بورس لرو چې هغه مختص ښځې کولی شي. اما عموما که چیرې بحث وکړو ټولې بورسیې چې اعلانېږي هغه په دې شکل باندې دي چې یو رقابت آزاد دی مابین کې فرق نه کوي که هغه نري که ښځې کله چې هغه معیار پوره کوي شرایط باندې برابر اوسي امتحان کې ازموینه کې کامیاب سي هغوی ځي. یعنی دا دوی ته معیار نه دی چې هغه څو فیصده ښځې اوسي څو فیصده نر اوسي دلته معیار رقابت دی یا څوک چې کامیاب اوسي لاس لاړ شي. سروري صاحب یوه بله موضوع چې ډېره ما خپله په زړه کې دا پوښتنه ډېر راګرځي دا خپله امتحان اخیستل کېږي که نه دا انټرویو و دغه مصاحبه و دا خبرې خو طبعا چې شته عمومي امتحان اخیستل کېږي که نه چې مثلا په تحریري ډول سره امتحان واخیستل شي؟ دا خو د بورسیې یو شرط هم دغه دی. مخکې هم تاسو ته وویله چې کله چې بورسیې اعلانېږي حتی که شکل د سامیه بندي هم ولري یعنی کله چې یو چا ته سامیه راځي دا په دې معنا دی چې هغه کس ته موږ ته معرفي کړي موږ یې هسته خو بیا هم دوی داسې سطحي برخورد نه کوي هغوی څخه تحریري امتحان ځینې اخیستل کېږي البته په انګلیسي ژبه باندې چې دا شخصا زه چې تجربه لرم په 3 مرحلې کې امتحان او اخري مرحله بیا انټرویو چې دغه شخص سره کوي. نور داسې مسایل دي یعنی امتحان حتما شته دی اما بعضې بورسیو کې چې که سړی وغواړي شخصي ولاړ سي بیا په هغوی کې امتحان نشته دی. که چیرې د دولتي حساب باندې وسي د پوهنتون د خوا وسي یا هم شکل د سامیه بندۍ ولري په هغوی کې امتحان 100% شته دی امتحان اخیستل کېږي. خو بعضې بورسیې دي چې فقط هغوی ما ته یې مخکې وویله تاسو ته چې هغه شکل د یو سی وي غواړي یا هم هغه مقالې چې تاسو چاپ کړي اوسي په شکل د ډېر قوي نو هغوی ته هم باید سړی یو قوي سی وي جوړه کړي خپل د بکګراوند نه چې ما همدغه کارونه کړي دي او په دې سی وي چې بیا چیرې جوړوي په هغوی کې رنکینګ د پوهنتون هم ډېر مهمه دی چې د کوم پوهنتون فارغه دی. پس دلته څونه راځي یو دا دی چې امتحان اخیستل کېږي که چیرې دولتي حساب اوسي هزینه د دولت پر غاړه اوسي بلکل امتحان شته. اما که چیرې بیا یو ځینې بورسي امتحانونه شته لکه د ترکیې د فقط سی وي غواړي او هغه نور کوم مواد لازمه چې دی امید درسي هغه یې پکار دی او بعضې که بیا شخصي ځي بیا امتحان نشته دی مستقیم دا شخص سره انټرویو کوي. سروري صاحب ستاسو څخه بیا هم نړۍ مننه چې زموږ دعوت مو ومنل. نو درنو لیدونکو ستاسو څخه هم نړۍ مننه چې د خپرونې تر پایه پورې زموږ سره مل واست. هیله ده چې د نن ورځې خپرونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وه. تر بیا چې زه رضا کاکړ د یو بل مېلمه سره ستاسو درنو عزیزانو په چوپړ کې حاضرېږم. تاسو په لوی او لایزاره خدای سپارم. الله مل شي.